Bismillahirrahmanirrahim. Important English sentences. مهمي انګليسې جملې. لومړی جمله hello hi. که موږ تاسو چا سره مخامخ کیږو نو hello hi معنی ده سلام. السلام علیکم. دویمه جمله how are you. how are you. تاسو څنګه یاست. تاسو څنګه یاست. یعنی که چا سره روغبړ کولو وروسته د هغه پوښتنه کوو چې تاسو څنګه یاست نو موږ څنګه وایو how are you. تاسو څنګه یاست. لاندې په سپین خط یې جواب دی. موږ ورته وایو I am fine thank you. I am fine thank you. زه ښه یم مننه. زه ښه یم مننه. یعنی دا جواب شو. دریمه پوښتنه که څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې ستاسو صحت څنګه دی نو څنګه به وایي how is your health. how is your health. صحت مو څنګه دی. صحت مو څنګه دی. نو تاسو به ورته په جواب کې وایي سپین خط باندې جواب دی I am healthy. I am healthy. زه صحتمند یم. یعنی زه صحتمند یم. دا جواب شو. څلورمه جمله که څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې ستاسو نوم په باره کې نو څنګه به وایي هغه به تاسو نه پوښتنه کوي what is your name. what is your name. ستاسو نوم څه دی. ستاسو نوم څه دی. نو څنګه به جواب ورکوئ لاندې سپین خط باندې my name is فواد. my name is فواد. زما نوم فواد دی. یعنی زما نوم فواد دی. اوس که څوک تاسو نه د دندې په اړه پوښتنه کوي نو څنګه به وایي what is your job. what is your job. ستاسو دنده څه ده. ستاسو وظیفه څه شی ده. نو تاسو به ورته څنګه وایي جواب کې I am a teacher. I am a student. او داسې نور. یعنی زه یو ښوونکی یم. زه یو استاد یم. زه یو شاګرد یم. دا څه چې تاسو ورته ویلی شئ نو هماغسې ویلی شئ.